ننګرهار کې روغتیا پالان د غاښونو د پاکوالي او ساتنې پر ارزښت ټینګار کوي او له خلکو غواړي چې د خولې روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي. د غاښونو یو تن ډاکټر وایي غاښونه د هاضمي سیستم، انسان ښکلا او خبرو لپاره ارزښتناکه برخه ده چې خرابوالی یوازې د خولې ستونزه نه بلکې د بدن پر عمومي روغتیا اغیز لري او د ځینو نورو ناروغیو رامنځته کېدو سبب هم ګرځي. زیاتره زموږ تاسو هیوادوال چې دی دا چې کړیږي زوريږي هغه اصل کې غاښونه نشته یا غاښونه ضعیف دي یا غاښونه د مختلفو امراض ښکار کوي. حتی موږ داسې مریضان راځي چې کلونه په یو طرف خوراک نه کوي یا په دوه غاښونو یا په درې غاښونو خوراک کوي. تاسو خپل فکر وکړئ چې هغه به غذا څنګه معده کوي، هغه به څنګه بیا هضمېدو کې رول لري. کله چې هغه ځي معدې ته د معدې زور دوه چنده کېږي، په معده فشار راځي. کله چې معده باندې فشار راځي بالاخره هغه انرژي چې موږ غواړو، کم ویټامین چې موږ غواړو، کم مثبت شیان چې موږ بدن ته فایده کوي هغه چې موږ غواړو هغه نه رامنځته کېږي او بالاخره زموږ بدن ضعیف کېږي او د مختلفو ناروغیو ښکار کوي. نوموړی د غاښونو منظم برس کول، د خوږو خوړو کم استعمال، د خولې پاک ساتل او وخت پر وخت د غاښونو معاینه هغه لارې بولي چې د غاښونو د ناروغیو مخه پرې نیول کېدای شي. نو غاښونه باید په شاوروز کې 2 ځل برس شي، بالخصوص د شپې د ویده کېدو په وخت کې. د دې بر علاوه زموږ ستاسو په محیط کې بدبختانه خواړه چې دي غذایي رژیم چې دا صحیح نه دی. د انسان لپاره ښه خواړه پکار دي، بالخصوص د اطفالو لپاره، ماشومان چې غټېږي د هغې د ودې لپاره، بالخصوص د غاښونو د ودې لپاره، د غاښونو د مقاومت لپاره چې غاښونه ښه وساتل شي. ښه خواړه پکار دي. ښه خواړه زموږ ستاسو مثلا د غاښونو لپاره چې کلسیم پکار دي، فاسفورس پکار دي، ویټامین ډي پکار دي. د هغې چې کوم منابع دي هغه باید موږ په ښه ډول سره استعمال کړو تر څو موږ زموږ ستاسو بدن د دغه شیانو څخه پر انرژي شي او زموږ غاښونه مضبوط شي. د غاښونو یو ناروغ وایي غاښونو له ساتنې سره بې پروایي جدي ستونزې رامنځته کوي او د دې ناروغۍ له سختو اغیزو سره مخامخ شوی دی. د انسان لپاره د غاښونه ډېر یو قیمتي چیز دی ځکه چې هر څه خوري ورسره دې سره په عذابېږي سړی یا یخ اوبه څښي مثلا یا نور څه کلک شیان خوري. نو ډېر بهتره خبره دا ده چې غاښونو سره ډېر احتیاط وشي تر څو غاښونه باید جوړ وي د هر وخت دپاره. نو غاښ خلکو ته بادي شی ښکاري خو دې د لاسه ټول وجود حتی اعصاب او ټول وجود ورسره نارامه وي، دردونه یې بس ډېر سړی په عذاب وي غاښونو سره. روغتیا پالان غذایي رژیم کې په هغو خوړو هم ټینګار کوي چې د غاښونو خوندیتوب لپاره کافي ویټامینونه ولري.